حضرت تاسو خو د مختلفو میدانونو شهسواران یې چې پای کې یو میدان د مناظرې هم دی نو تاسو مناظرې ته چې کوم دی په کم نظر باندې ګوري په نن دور کې چې کوم مناظرې کیږي چې د هغې اختتام اکثر چې کوم دی په جنگ جګړه سره کیږي یا اوس نوجوانان را پیدا شوي دي هغې لویلو شیوخو ته چې کوم دی چیلنجز ورکوي چې یاره ما سره په دغه بحث باندې مناظره وکړه په دغه بحث باندې نو دغې ته به تاسو په کم نظر باندې ګوري او دغه خلکو له به تاسو پیغام څه ورکوئ او د نن دور چې کومې مناظرې دي د هغې نه څه خیر خورېږي او که نه زما اوله مناظره ما ته خیات چې په هغه زمانه کې دا موبایل نه وي جی زما اوله مناظره په 88 کې 89 کې شوې وه ښه جی د پنجپیریانو سره ښه جی زموږ په علاقه کې جی بیا د هغې نه پس مسلسل تر دې حده پورې چې داسې مناظرات هم پکې شوي دي چې هغې کې حضرت مفتي معتبري صاحب صالح شو او هغه لیکلي مونږ سره شته زموږ په علاقه کې موجود دي ښه جی چې چا سره هم کړي دي او وزیر کلي ورته ویل کېږي کوچکي کې بعضې مناظرې زما داسې کسانو سره راغلي دي چې هغوی بیا هغه موقع ته هم نه دي راغلي او ډېر غټ نومونه دي لکه شیخ عبدالسلام صاحب چې کله شیخ پنپیر صاحب وفات شو نو زما د ده مناظره راغلې وه په غونو ډیری کې تخبیه ورته ویل کېږي غونو ډیری کې خو دې هغه موقع له رانغی یو بل شیخ یې راولېږه شیخ عبدالغفار او په خپله رانغی ډېرې شوي دي زه به تا ته څه وایم او چې دا اوس چې کوم قصې پیسې دي دا مناظرې دي هغه کې مناظرې به داسې نه وي اوس هم ښه دي څه بدې نه دي د خیر دپاره د دین د اعلا دپاره مناظرات چې کېږي خیر دی چې داسې څه بدګویه پکې نه وي کنځلې پکې نه وي یا داسې سالپاس پکې نه استعمالېږي شرعي مناظره شرعي مونځ چې د شریعت په حدود بس جایز دی او چې د شریعت په حدود بیا اودسه مونځ کوي نو بیا اودسه مونځ به څنګه کوي د قشان هر کار چې د شریعت د حدودو د قیوداتو د شرایطو مناسبي جایز دی شریعت د مناظرې یو خاص طریقه ښودلې ده شروط یې ښودلي دي که هغه شرایط او طریقه پکې وي نو جایز ده او چې هغه شرایط او طریقه نه وي نو ماشوم هم دې ته وایي چې دا ناجایز ده صحیح حضرت زه ستاسو په ژوندانه باندې که نظر واچوم نو د خانقاه مصروفیات هم دي د هغې نه علاوه چې کوم دی د درس مصروفیات هم دي پروګرامونه هم وي او دې نه علاوه چې کوم دی تاسو افتا کورس هم کوئ نو په داسې حالاتو کې سیاسي میدان ته راتګ سیاسي میدان لوبول او بیا په د NA په سطح باندې ټیکټ اغوستل او بیا چې کوم دی الیکشن لړاول دا سوچ مو څنګه وکړو یاره زمونږ خو تعلق د جمعیت سره دی که څوک یې مني او که نه مني خو دی جمعیت زمونږ لپاره دی او مشر سره ناست وم جمعیت زمونږ لپاره مذهب دی صحیح مونږ جمعیت نشو پرېښودی زموږ تعلق د جمعیت علما اسلام سره دی که 80 کاله تیر شي او موږ له جمعیت ټیکټ راکوي 80 ځله به ودرېږو طلب یې نه کوو خو چې راکړي مشران وي ودرېږو به اوس هم تا خو له اوس سوال کړو زه چې په دې ګاډي کې راتلم نو سوچ مې وکړه چې یاره دا د څه لپاره کړو نو زړه کې مې راغله چې یعنې دا د کلي نه چې راتلم دا لمبات هم نه وه چې زه به انټرویو ورکوم تا له نو په دې اړه کې مې راغله چې یاره دا ټول کارونه کوو نو دا به هم د الله د رضا لپاره کوو نو زمونږ د سیاست مقصد نه دنیاداري وي زمونږ مقصد دا دی چې بس اعلای کلمت الله وشي د الله د دین خدمت په دې لاره باندې وشي او چې موږ نو درېږو خو چېرته یو خان به راځي نواب به راځي او که نو درېږو خو علما به خامخا په دغه ډلو پسې رواني کوم چې بیکاره ډلې دي نو زمونږ نه قوت په منتشر شي نو چې زمونږ قوت منتشر شي نو زمونږ جمعیت به یعنی هغه کم جمع جرګه چې دا به خرابېږي زمونږ پارټي به پاتې نه شي او د پارټۍ خو ډېر لوی اثر وي دا څونه پاکستان کې چې ته دا دیني قوتونه نه د مدرسې د جومات د خانقاه د مرکز د ګیرې د پټکي حفاظت خو په دې چل باندې کېږي یعنې د دې نه به بیا سوریه یعنې شام او ترک او مصر جوړ شي صحیح ماشاءالله ډېر ښه